دغه خبرونه تاسو ته شفاخانه کابل آسیا برای تامین صحت شما لخوا وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ژوندون نړیوال تلویزیون ګران لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خوشاله یم چې یو ځل بیا زه ډاکټر سیدجان قایزاده د روغ رنځور خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ګران لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو سره موږ وعده کړې وه چې د ایډز یا ایچ آی وي ناروغۍ په اړه به موږ انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې هم یو متخصص ډاکټر او یو ایډز ناروغۍ په اړه چې کوم کسان په دغه برخه کې کار کوي میلمه ولرو. نو خوشبختانه موږ سره په سټوډیو کې ډاکټر اهدیه انیس د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام سلاکاره چې عملاً دوی په روغتیا وزارت کې دنده ترسره کوي میلمه ده. نو ډاکټر صاحب په لومړي قدم کې تاسو ته بخیر راغلاست وایم. تشکر دکتر صاحب. من هم برنامه خود یک سلام گرم خدمت بینندگان عزیزی که همیال ما را تماشا میکنن تقدیم میکنم. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې موږ ګران لیدونکو ته یادونه کړو چې موږ خپرونه د ایچ آی وي ایډز په اړه ده، نو که تاسو په لومړي قدم کې د ایچ آی وي او همدارنګه د ایډز په اړه یادونه وکړئ چې دغه څه شی دی. تشکر. HIV قسم که از نامش پیداست، سه مخفف سه کلمه است که کلمه H I و B که Hش human، Iش immune deficiency و Bش ویروس است. یعنی از ویروس فقدان معافیت انسانی یا تنقیص کننده معافیت انسانی گرفته شده، یعنی ویروسی است که معافیت انسان وجود انسان ضعیف میسازه. و ایدز که اصلا قسم او هم از 4 کلمه ایدز AIDS گرفته شده که ایش acquired است یعنی کسبی است و immune deficiency سندروم، یعنی که این سندرومی است که به شکل کسبی به وجود میاد سبب ویروس HIV و این باعث میشه که معافیت وجود انسان از بین بره و امراض فرصت طلب. وقتی معافیت پایین شد امراض فرصت طلب و زمینه را مساعد میبینن و اینا سر مریض حمله ور میشن و او را به اینمی حالت به نام ایدز یاد میگن که مجموعه اعراض و علائم در نزد مریض دیده میشه که خاصا مربوط به خود HIV ویروس نیست، ولی این زیادتر از امراض فرصت طلبه که چی توبرکلوز باشه چی یک مریضی عادی دیگه باشه به وجود میاد. و اینا فرقشان بین همی است که HIV امو عامل مریضی ایدز است، یعنی HIV باعث میشه که ایدز به میان بیا هم مننه ډاکټر صاحب. که تاسو زموږ ډالیدونکو ته لکه تیر خبرونه کې هم په دې موضوع باندې موږ خبرې کړې دي، خو د دې لپاره چې زموږ ګران لیدونکو چې اوس فعلا زموږ خبرونه ګوري او ناز دي په لږ څه نور معلومات دا سره وړي، که دغه علایمو په اړه یادونه کوي چې کوم لوی علایم په دغه ناروغانو کې لیدل کیږي او کوم کوچني علایم په دغه ناروغانو کې لیدل کیږي، که مفصلا په دې یادونه وکړئ. مهرباني. تشکر. در قسمت علائمش ما باید ذکر کنم که علائم بزرگ و علائم کوچک داره. علائم بزرگ سه علائم بزرگ داره که بافتن وزن بیشتر از 10% وزن بدن است، یعنی کسی که مصاب به HIV می باشه و به ایدز مبتلا میشه او اکثر وزن خود بیشتر از 10% وزن وجود خود میبازد با مرور زمان، و یا که اصالات دوامدار بیشتر از 1 ماه می داشته باشه و یا در پالیز تبهای دوامدار اضافه تر از 1 ماه می داشته باشه. و علائم کوچک از این میشه که این سرفه های دوامدار داشته باشه، دخامه و قدات لنفاوی، خارش های جلدی، تبخال های جلدی، تا قسمت سرخی و شوریدگی های دهن، و بالاخره میتونه مریض به شکل یک مریض زیادتر به طرف تشوشات عصبی پیش بره. اما ما زیادتر به حساب خود وزارت صحت عامه و اعراض علائم ازی زیاد فکر نمیکنیم، به خاطر که اعراض علائم ازی زیادتر مشابه به اعراض علائم امراض دیگه است، مثلا سینه و بغلا، مثلا کسی که مالنوتریشن است، وزن بدن خود زیادتر میبازه، کسی که سوی تغذیه است، و یا کسایی که مثلا توبرکلوز دارن اینا وزن خود میبازن، بیشتیا میباشن، تبهای دوامدار میداشته باشن. اینطور نشه که هر کسی که مثلا بگه که من یا امراض مثلا کرونیک یا مزمن میدیمایی که مثلا یک کسی بیای بگه که من ولی از 1 ماه بیشتر است که من اسهال هستم یا مشکل سرفه دارم یا 1 ماه زیاد میشه که تو میکنم، باز ما عاجل به این فکر نکنیم که این نشه که ایدز نباشه. به این خاطر اعراض علائمش چون مشابه اعراض علائم دیگه امراض است، زیادتر سر اعراض علائمش قدر ما فکر نمیکنیم. بیا هم مننه ډاکټر صاحب. د دې لپاره چې اکثره از موږ رالیدونکو په دې باندې نه پوهېږي چې د ایډز دغه تاریخچې په اړه چې د کوم ځای نه شروع شو او دغه ناروغۍ څنګه منځته راغله او که څنګه او په نړۍ کې د دې تاریخچې په اړه همدارنګه په افغانستان کې د دې تاریخچې په اړه که یو مفصلا یادونه وکړي نو مهرباني. تشکر. ویروس ایدز اولین بار در سال 1981 در امریکا در بین یک گروهی از همجنسبازا
کشف میشه. وقتی که اونا همیشه همین چند گروه با هم یک جای می باشن، بالاخره یک شکل مریضی اینا رو میگیره که تقریبا هم شکل می باشه. بنان اینا وقتی مریض میشن به شفاخانه مراجعه میکنن، اینا که تحت تداوی قرار میگیرن و معاینه میشن، زیادتر یک ویروس در بین از یا کشف میشه که شناخته شده نمی باشه، که بعد از این سر از این وقتی که مطالعات صورت میگیره بازی به نام همین ویروس HIV در نزد از یا کشف میشه. این در سال 1981 می باشه در امریکا، ولی در که آیسته بازی در افریقا و در جای دیگه باز به شکل زیادترش پیشرفت میکنه و مردم سر از زیاد مطالعات میکنه و بخش خود ایدز که چطور از HIV ایدز به وجود میاد سر از فکر میکنن. ولی در افغانستان در سال 1368 اولین بار واقع از در بانک خون مرکزی کشف میشه که بعد از او باز تقریبا 2 الی 3 سال بعد از او، چون زیاد موضوع بسیار مهم و موضوعی بوده که حیات انسان ها را تهدید میکنه و افغانستان یک مملکتی است که زیادتر زمینه مساعد داره برای ازی از هر نگاهی که باشه به خاطر انتقال ازی. باز سر ازی وزارت صحت عامه یک اینیشیتیو را به دست میگیره که پروگرام ملی کنترل ایدز ایجاد میکنه تا بتونه بر مقابل ازی مریضی مجادله. بیا هم مننه ډاکټر صاحب، که تاسو په دې اړه یادونه کې چې په افغانستان کې په کوم ولایتونو کې دغه ناروغي زیاته لیدل کیږي او ولې لیدل کیږي، که یو څه یادونه کې HIV یا ایدز در افغانستان خوشبختانه نظر به ممالک دیگه با وجود که پایین است سطحش، یعنی ما در اپیدمی پایین قرار داریم. در جهان 3 نوع اپیدمی است که اپیدمی پایین است، متمرکز است، و اپیدمی که در بین جنرال پاپولیشن یا نفوس عام است. ما فعلا در افغانستان اپیدمی HIV در سطح پایین قرار داره، ولی زیادتر چون عموما کسایی که باعث ازی میشه که HIV در افغانستان به وجود آمده همین کسایی هستند که معتادین مواد مخدر زرقی هستند و این معتادین مواد مخدر زرقی اکثرا زیادتر در ولایت‌های کلیدی کشور، مثلا در کابل وجود دارند، در هرات است، در مزار شریف، در جلال آباد. ولی بیشترین واقعاتی که ما داریم از نگاهی که شما سوال کردین در هرات زیاد است، چون یک سرحد دارم برای کشور ایران. زیادتری در بین معتادین زرقی در ولایت هرات به درجه اول است و به درجه دوم در کابل و می قسم باز در مزار و جلال آباد. بیا هم مننه ډاکټر صاحب، یو څه خو تاسو یادونه وکړه دغه ناروغۍ په اړه، که اوس د انتقال لارو ته راشو چې د کومو مایعاتو د لارې، البته د انسان په بدن کې خو وینه ده، مثلا همدارنګه لاړې دي یا مثلا نور مایعات دي، دغه ماشوم ته مثلا مور شیدې ورکوي، د دغه په اړه یادونه وکړئ چې کومو لارو مثلا دغه د HIV ناروغۍ یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي، که تاسو په مفصلا په دې اړه یادونه وکړئ. سوالتان به نظر من دو جزء داشته که در کدام مایعات بدن وجود داره. HIV زیادتر در اکثرا در شیر مادر و همچنان در تمام افرازات چی به حساب زنانه باشه چی مردانه وجود داره. در قسم که شما گفتین در تف و لعاب دهن و عرق به مقدار بسیار بسیار کم و ناچیز وجود داره و طریق انتقالش هم زمانی که تماس خون با خون نباشه HIV از یک شخص به شخص دیگه انتقال نمیکنه. که تماس خون با خون یعنی از 3 طریق عمده که HIV انتقال میکنه، یکیش تماس خون است. از خون چی رقم میتونه؟ یکی که زمانی میتونه یک شخص مصاب به HIV شود که خون کسی را که آلوده به HIV باشه برش تطبیق شده باشه، یعنی از تطبیق خونی که آلوده به ویروس یا آلوده به HIV باشه. وقتی که او برای شخص بدون از اینکه معاینه شود تطبیق میشه، باعث میشه که شخص هم به HIV مصاب شود، چون عین خون به داخل وجود از این شخص سالم میشه. طریقه دیگه که از طریق خون انتقال میکنه، مثلا از امی سوزن و سرنج مشترک است که ما پیشتر هم اشاره کردم که سوزن و سرنج مشترک در نزد معتادین زرقی، اینا وقتی که بین هم میشینن یک عادت بین، چون ما امرایشان کار میکنیم، معتادین زرقی یک عادت دارن وقتی که یا گروه هستن که 3-4 نفر هستن، اینا هم محبت و دوستی خود اظهار میکنن به چی رقم. مثلا میگه که وقتی که پیشکاری خود او یک شخص پیشکاری کرد، در او کم خون باقی میمونه، بازی میگه به خاطر که دوستی ما تو و راز ما تو همینجا باقی بمانه و ما تو همیشه بین هم دوست باشیم، یعنی خون یک دیگه خدا باید ما بین خود شریک کنیم، که یک عادت بسیار بد بین معتادین است. وقتی که اینا را برای که دیگه زرق میکنن و خون یا از پیشکاری استفاده شده از او استفاده میکنن، اگه این کارم نکنن که خون زرق کنن، اونمو میشه که HIV از یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه. در این زمان همچنان میتونه که از طریق خالکوبی‌ها که اکثرا بچه‌ها عادت دارن، خانم‌ها هم عادت دارن و این از سابق در افغانستان رواج بوده، خالکوبی میکنن، از یک سوزن چند نفر میشینن و همزمان خالکوبی میکنن و تا که خون میشه و
که به تماس خون دیگه میایه بنان این باعث میشه که از یک شخص به شخص دیگه انتقال بکنه. موضوع مهم دیگه که از طریق خون انتقال میکنه از طریق سامان و لوازم جراحی است. چی در عملیات ها باشه، چی در ولادت ها باشه و چی بسیار مهم که از زیادتر در زمانی که پیش دکتر دندان مراجعه میکنیم. ما باید بسیار محتاط باشیم وقتی که باید پیش دکتر دندان مراجعه میکنیم. اگر سامان وسایل یک شخص همزمان با شخص دیگه استفاده میشه و او تعقیم نمیشه و این میتونه که HIV از شخص به شخص دیگه انتقال بده. این یک طریق انتقالش بود که از طریق خون گفتم که دوباره میخوام یک تکرار کنم که از طریق تطبیق خون، از طریق سامان و لوازم جراحی، از طریق سوزان سرنج مشترک و خالکوبی های مشترک. طریق دومی که انتقال از میکنه HIV از طریق تماس های جنسی نامسئول و نامشروع است. تماس های جنسی نامسئول و نامشروع چرا میگیم؟ نامشروع خودش واضح است، ما شکر فضل خدا مملکت اسلامی هستیم و نامسئول به خاطر میگیم که امکان داره یکی از زوجین به HIV مصاب باشه. ډاکټر صاحب بخښنې سره دغه بحث ته راځو یو وقفه لرو ان شاء الله دا به د وقفې نه وروسته د دې باندې خبرې کوو. نو ګران لیدونکو چې د زما ډاکټر صاحب موږ سره ناسته د میلمانه ده او ان شاء الله د وقفې څخه تر وروسته دغه موضوع باندې په بحث جاری وي او په دغه برخه کې ولانه دمه لرو.